ډېره چټکتیا او چسپاندې روانه ده هېواد پر جوړښت د تلوارې روانه ده په ډېره چټکتیا. کندهار ښاروالي د ښار په نهمه ناحیه 5م ګذر کې د زړې ترې هډې سره د دې مانده د اساسي رغولو چارې راپیل کړې. دغه مانده به د 350 متره په اوږدوالي سره او تقریبا 14 متره بردوالي او 3 متره په جګوالي سره به په اساسي ډول ورغول سي. د دې پروژې چارې اوس فعلا راپیل سوې او پاته کارونه به یې د 3 میاشتو په موده کې بشپړ سي. په یاده رغنیزه پروژه کې هره ورځ 80 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره سوې ده. 15 کسان په مسلکي ډول کار کوي او 15 کسان په غیر مسلکي ډول کار کوي. دا چې دا مانده مخکې نه و جوړ سوی په بارانونو کې او په ژمي کې د بارانونو او سیلابونو له کبله به د دې سیمې خلک له ډېر مشکل سره مخامخ وه. اوس یې په اساسي رغولو سره زیاته خوښي ښکاره کړې ده او د کندهار ښاروالي د دې مهم ګام څخه یې ځانګړې مننه کړې. نو اول کندهار اوس جریان لري، اوس ورځ کې کار شروع شوی دی. کندهار نه وروسته موږ بیا جغل اندازي کوو، بیا د هغې نه وروسته موږ 10 سانتي کانکریټ اچوو، بیا د هغې نه وروسته موږ بیا سنګکارۍ کار شروع کېږي انشاءالله. هر کار کې دې دغسې راستې روانه ده. مخکې بیا کار وم، اوس چې د کار زمینه راته برابره سوې ده، شکر دی الحمدلله ډېر خوشحاله یم. په دغه چې زړه چریا ډۍ کې مو دغه کارمنده کار شروع کړی دی. دا ډېره ښه پروژه چې پر مخ موږ بیایو او دا ډېر داسې پروژې باید چې نورې راسي. دغه زابر خو چې دی دا خو مشکلات یې ډېر و، هغه ټولو عوامو خلکو ته معلومه ده. په دې خاطر یو مریضي د دې څخه اخیستل کېدله، کچرې وې، بد بویان وه، او بل چې په باران کې به باران به مازې لږ باران اوس اوبه به راللې، کورو ته اوبه به واوښتلې، په چرۍ به ډکې سپې پر سر به راللې، مریضیانې وې. نو دغه مشکلات یې ډېر دغه وه چې زموږ سرایو ته اوبه راتللې، دا مانده به ډېر ډک شو، زموږ په سرایو اوبه ننوتلې، دا پل به بند شو، دلته یې جالونه ورکړي وو مخکې، نو دغه پل به بند شو، اوبه پر پله راوښتلې، زموږ کورو ته ډېره خرابي رسول. دلته مشکلات دا وروره په ژمي کې چې به اوبه رالې، دا پل به بند شو د کچرو د لاسه. نو اوس چې دا کار شروع شوی دی ډېره فایده یې کړې ده. بل په دوبي کې دا مشکلات وروره غوماشې ډېرې وې، انبارونه وو، بدبویي وو، چټلي وه. نو اوس چې دا کار وشي انشاءالله ټول شیان به ورک شي، کار به صفا شي، دا هوا و هر څه. هېواد پر جوړښت د تلوارې روانه ده، جوړښت د تلوارې روانه ده. د خدای تر ور